علیکم ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری میا اکرم علي د خپل یوټیوب چینل اکرم علي 107 نه امید ساتم چې ټول ملګري به ښه د ژوند په ښو ساعتونو کې به او ژوند به لکه زمونږه په خوشحالو کې تیروئ. کم ملګري چې زمونږ چینل اکرم علي 107 ته زمونږ چینل سبسکرایب کړئ اکرم علي 107 او ویډیوګانې د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. نن به مونږه خبره کوو چې آیا څنګه د تصویر کم بیکګراوند چې دی هغه تاسو بدلولی شئ. زیاتر کسان داسې وي چې هغه تصویر وباسي او بیا د هغې کم بیکګراوند چې دی هغه بدلول غواړي خو د هغې په طریقه باندې نه پوهېږي. نو نن درته هغه طریقه ښیم، امید ساتم چې تاسو به ترې زده کړه وکئ. د دې دپاره به تاسو له نه د پلی سټور نه څه ایپس پکاري، نه د ګوګل نه څه ایپس د دې خاص نشته. تاسو چې هر کله تصویر وباسئ تاسو به خیال کوئ چې تصویر ستاسو د موبایل کم سکرین چې دی چې د هغې په منځ وي. مطلب لکه زما دا کم تصویر چې دی تاسو کتی شئ چې دا کم تصویر دی د دې نه به زه اوس بیکګراوند درې کومه. نو زه به دا څنګه درې کومه د هغې طریقه تاسو ته ښایمه. تاسو به د ټولو نه اول راشئ ګوګل ته. هر کله چې تاسو ګوګل اوپن یو پیر کلیک ووهئ. هر کله چې تاسو دا کلیک کوئ د دې نه لاندې به تاسو ته داسې انټرفیس راشي. تاسو دا کتی شئ چې یو جنۍ تصویر دی پې د دې لاندې بیا لیکلی دی چې اپلوډ ایمیج. زه به اوس اپلوډ ایمیج ووهمه. زه چې هر کله اپلوډ ایمیج ووهم دا تاسو کتی شئ زه به خپل د ګیلرۍ تصویرانو ته راشم. خو څنګه چې تاسو ته ما ویلي وي چې زه به خپل د دې یو تصویر بیکګراوند درې کومه، نو زه هغه تصویر اول راوړم. دا ما هغه تصویر راواړو. زه به اوس دلته له پاسه یې ما ته ډن لیکلی دی، زه به ډن باندې کلیک کړم. زه چې هر کله ډن ووهمه زما تصویر به دې ته اپلوډ شي. هر کله چې دې ته تصویر اپلوډ شي تاسو کتی شئ زه بالکل زما چې شاته کومه ایریا وه هغه بالکل ختمه شوه. اوس که چېرې زه د خپل تصویر شاته هغه که مثال په توګه ستاسو تصویر د ځناوري یا د انساني یا د نور څه قسمه تصویري تاسو به هغې نه څنګه درې کولی شئ. تاسو دلته بیا نور اپشن درځي ایډیټ. تاسو چې هر کله په ایډیټ باندې کلیک کوئ تاسو سره به داسې انټرفیس راشي. دا تاسو کتی شئ ما په ایډیټ باندې کلیک کو. د اوسه پورې زما دا تصویر بالکل ساده و. که چېرې اوس زه غواړم چې دا زه DSLR ته واړوم چې بلر پکې راشي نو دا دې زما تصویر بلر ته واغوښت. تاسو کتی شئ. اوس که چېرې زه غواړم چې زه خپل دا تصویر د سمندر په خوا کې یا د یو دریاب په خوا کې ولګوم چې شاته دریاب تصویري دا تاسو کته شي
دا ما کلیک کو زما تصویر په هغه ځای باندې سیټ شو. وس که چرې زه غواړم چې خپل تصویر په داسې نورو خزینو کې اٹیچ کما لکه دا تاسو کته شي زه دا یو ورکما. دې سره چې کم نتا سره قسم بیک گراوند راځي. هر کله چې تاسو بیک گراوند خوښ شي لکه مثال په تور زما دا بیک گراوند خوښ شو زما تصویر تیار شو. زه به اوس په تصویر باندې معمولی ساده کلیک کما. تاسو کته شي دلته تاسو سره 3 ډاټ نشان راکړی دلته به تاسو ډیسکټاپ وهاي. دا به تاسو داسې انټرفیس راشي. دا تاسو چې بیا څومره ځان خپل تصویر غټول غواړئ څومره وړوکی کول غواړئ په سیز کې په دنګوالي غټول غواړئ یا ول پلنواله سیوا کول کمول غواړئ نو تاسو د دوو غوتو په مدد سره یو د سکرین ګس لاستا او بلا خلاستا تاسو خپل دا تصویر وړې راوړې شئ. د دې نه پس دا تصویر تاسو سیو کوئ تاسو با سیو کول طریقې هم شته خو که تاسو ردین سکرین شاټ والای نو تاسو بیا پاغه کې چې تاسو کم کراپینګ کوئ د هغې به بیا جدا خونی. لکه مثال تاسو کته شئ چې زر دین اوس سکرین شاټ لما داتې ما واغستو یو سکرین شاټ ټیک شو. زه چې حال کر سکرین شاټ واخلم زبر دین پس لاړ شمه خپلې ګیلرۍ ته. زما تصویر آلریډي دلته راغلی دی ګیلرۍ ته. دا تاسو کته شئ. زه به اوس د دې تصویر سیز برابرومه تاسو چې هر څنګه خپل په تصویر برابروئ. دا تاسو کته شئ دا زماره تصویر دنګواله شو او دای د پلنوالی سیز هم برابر شو. دا اوس تاسو کته شئ زما تصویر بالکل تیار شو دا ما سره سیو شو. نو ملګرو امید ساتم چې تاسو به د تصویر نه چې کم بیک گراوند درې کوي او نوې بیک گراوند ورته لګي تاسو به هغه طریقې زده کړي که نور هم کم ملګرو ته څه قسمه طریقې زده کول پکار وي موږ سره د کمنټس د لارې رابطه کولی شئ. تاسو ته به زر تر زره په هغې باندې ویډیوګانې میلاویږي. تر د بلې ویډیو پورې مال اجازت راکئ په لوی الله مسپارم.